د اوو کلونو په قدر هغه څوک ښه پوهیږي چې دی د طب محصل وي، یعنې دی طب ووایي، دی د اوو کلونو په قدر بیا پوهیږي، او د 2 کلونو په قدر هغه څوک پوهیږي چې دی سرباز یا عسکر وي. د 1 میاشتې په قدر بیا هغه څوک ښه پوهیږي چې دا د روژې مبارکه میاشت روژه نیولې وي، او د 1 ورځې په قدر بیا هغه څوک ښه پوهیږي چې دی په زندان کې بې ګناه زنداني شوی وي، او د 1 شېبې یا د 1 لحظې قدر بیا هغو چاته ور معلومیږي چې دی تر تکه تورو خاورو لاندې وي، هغې ته بیا د ژوند قدر ور معلومیږي. دا خبره مې تر دې پورې وکړه چې راځئ د یو د بل سره مینه وکړو، راځئ د دغو ثانیو چې همدا اوس تېرېږي د دې قدر وکړو، یو بل ته پکې مینه ورکړو، دا کینې وکړو، ضرورتونه د یو د بل نه لرې کړو، د ځان لپاره دعا وکړو، د مور و پلار لپاره دعا وکړو، بالاخره د دې غمځپلي او دردېدلي افغانستان لپاره دعا وکړو.